السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې دا سجده شکر کول بیا اودسه کول او یا چې بعضې دا د کرکټ لوبغاړي کرکټ وګټي نو بیا سجده شکر کوي. دی وایي چکه ووایي په دا چکه زما سر نه ور خلاصېږي ځکه په دې مرض نه یم اخته. که اخته وای بیا به مې نو لکه دا سایل چې پوښتنه کړې ده باره به زما هم سر په خلاص وای. چکه و په دغه شیانو یې نه ورپوهېږم. دې مسئلې ته به لږ وضاحت ورکړو. کرکټ او فوټبال لوبې ته موږ مخکې پوره څېړنه ورکړې وه. بیا یو وخت پر فیسبوک باندې دا بیان نشر سوی و چا لاندې په کمنټ کې ورته لیکلي وو دا څه بې عقل ملا دی چې د کرکټ پر موضوع باندې بحث کړی دی. ډېره خوا بده وه چې ده ولې پر غږېدلی دی. نو موږ خو هغه څه وایو چې شریعت راته ښودي، خوراک خلک په ډبرو ولي او کوم په ګلانو ولي. کرکټ لوبه وضع او ایجاد یې هم انګریزانو کړی دی. دا چې اوس مسلمانان په لګیا دي دا بیا بله خبره ده. سجده شکر په کوم وخت کې کیږي؟ وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته چې په کوم وخت یو زیری رالی نو خر ساجدا شاکرا لله تعالی، پر سجده به پرېوتی په نیت د شکر باندې. هغه چې به د مجاهدینو د بریاو زیری رالی، د مسلمانانو د فتح زیری به رالی. او ابوبکر صدیق راته مبارک چې یمامه فتح سوله او د مسلمة الکذاب د قتل زیری ورباندې وسو د سجده وکوله. او دغه رنګه علي رضی الله عنه هغه وخت سجده شکر وکوله چې یو نفر د خوارجو په جنګ کې مړ کړول سو. علي رضی الله عنه او نور صحابه کرامو په جمعواري باندې هغه سجده شکر وکوله. او دغه رنګه یو وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل علیه السلام رالی ول هغه چا که پر تا باندې درود ووایه سلام ووایه الله جل جلاله وایي زه پر هغه باندې سلام وایم. نو فسجد النبي صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم شکرا لله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د شکر سجده وکوله چې الله زما امت ته دومره په نظر د رحمت وکتل. حدیث ابو داود جلد 3 صفحه 214 او ترمذی جلد 4 صفحه 145 کې روایت کړی دی. او دغه رنګه امام احمد مسند جلد 1 صفحه 191 او دغه رنګه موسوعة الفقهیه جلد 23 صفحه 246 مباحث سجود الشکر. نو محترمه سجده شکر کول پر نعمت باندې چې هغه واقعیت کې نعمت وي او سړی به شراب وخوري زنا به وکړي هم به سجده شکر کوي؟ نه، چې نعمت وي هغه حلال نعمت د انسان لاس ته ورسي، سړی اولاد پیدا سي، د سړي یو ورکه پیدا سي، سړي باندې د قربان یو زیری اوس چې له سفر رالی، سړی د رزق څښتنو خاوند وګرځېږي، سړی د خپل سرای خاوند سي، سړی کوزده وکړي، سړي ته یو بل بشارت و زیری راسي نو دی پر سر پر سجده باندې کښېږدي پر مځکه او نیت هم دا وکړي چې یا ربه دا نعمت چې دې ماته راکړی دی د دې په خاطر تا ته سجده شکر کوم. او دغه رنګه چې یو ښځه د خپل خاوند څخه خوشحاله سي دا ټول هغه حالات سجده شکر وکړي. او بعضې خلک یې د لمانځه وروسته کوي، په دې کې هم څه مشکل نشته. په دې باندې موږ مفصل بیان کړی و. دا چې د کرکټ په لوبغاړو په میدانو کې کېږي نو خوا د کوي یو نفر و پخوا زمانه کې ملایان وایي چې پر دا مردار مځکه باندې لمونځ نه کېږي، ادما وکړي. نو لمونځ خو کېږي خو صحیح کېږي نه. نو دا چې ده وکړي خو صحیح نو څه وخو یې کوي. نو دا سجده شکر دی کوي د فوټبال یا د کرکټ په لوبغاړو کې په میدانیو کې کوي نو خوا د ویې کوله هغه عوض و اجر خو نه ورکول کېږي. او دا داسې بد اعمال و بد مرض دی چې انسان په مبتلا سي. دا د کرکټ نشه ډېر انسانان په مبتلا دي. زه د خپل زامن ته وایم یو به دا کاغذباد و دا ګوډۍ نه اولوزوي، یو به کرکټ نه کوي. نور چې د ساتیرو کم شیان دي مردکې دي بیجلي دي، پر دې مې داسې ډېر جنجال نه دي ورسره کړی. نو محترمینو راځئ دغه شغل چې موږ کرکټ ته ورکړی دی دا و ذکر ته ورکړو، لمانځه ته یې ورکړو.
دا کرکټ باندې ملک نه ابادېږي، که ابادېدلی اوس به څه امنیت راغلی وای په افغانستان او په پاکستان کې. او دا چې دا کرکټ او دغه بلاوې رالل په موږ کې امنیت هم خراب سو، عقیدې هم خرابې سوې، حالات هم خراب سول. الله دې رحم وکړي. دا ټول شواغل دي محترمینو، د الله له ذکر مو باسي. تاسو باور وکړئ، قسم ته ضرورت نشته. زه طالب وم، کوچنی وم، یو حافظ د قرآن دی، اوس هم ژوندی دی، مدرسه لري. په وخت کې زه کوچنی وم، دی حافظ د قرآن و. په هغه وخت کې د پاکستان دغه لوبغاړي د عمران خان و، بل داسې ښه وثیق اکرم یو که چی شو، دا دی به یادول. د ماښام لمونځ جمعه ته ولاړ دی، دغه حافظ د قرآن یو کوچني جاپاني رادیوګانې راکړې، ګوشي به ورلوېدې په غوږ کې. د ماښام په لمانځه کې د کرکټ ته خبرو ټیم رالی. پخوا خو دا ټیویان ته هر وخت د هر چا لاسرسی نه کېدی، دی بس په دې مرض اخته و، دغه کوچنۍ رادیو بیا اورېدله. د ماښام په لمانځه کې په امام پسې ولاړ دی، دا ګوشې په غوږ کې دي. دا داسې مرض دی. دغه حافظ د قرآن بیا د ټي وي خاوند سو، 4 ځای به ټي وي و، دی به ورکلی د اشامبي کې کتل. نو محترمینو دا یو مرض دی، الله مو داسې ځین وساته لکه زه چې ځین ساتلی یم. وروږ کال مې مریضان کراچۍ ته بوولي وو، وا د پاکستان او د هندوستان لوبه وه. ما لالا ته خو یې په وبایلې، یو نفر قریب و چې جنګ را سره وکړي. بله ورځ بیا د افغانستان او د انډیا لوبه، ما خدای ته خو یې په وبایلې. بیا دغه ته ورسېدل چې ډېره خوا به دی. د مال ګوره دی نه دی چې اوس زه پر انډیا باندې زما شفقت دی، پر انډیا زما زړه خوږېږي. یا شیعګان خوا د په مسلمانانو کې د کمزوري خلک دي چې د انډیا او د شیعګانو سره مقابله یي، خو دا شیعګان ما ته راتیر دي، تر دوی نسبت د اسلام نوم پر پروت دی، الله مني، د الله رسول مني، قبلې ته لمونځ کوي، نور که ناوړه خلک دي. دی نه دی چې ما زه د افغانستان یا د پاکستان سره تضاد لرم، څونه چې زما مینه د اسلامي ملکو سره ده. که زما په مرګ باندې د اسلامي ملکو امنیت راځي، صلح راځي، تأمین راځي، د مینې او د محبت فضا راځي، خو ما د الله مړ کې دغه اسلامي ملکو ته دی الله امن ور وبخشي، الله دې صلح ور وبخشي، الله دې ښه ژوند ور وبخشي. دونه مې د اسلام سره مینه ده، دونه مې د مسلمانانو سره مینه ده. نو دا نه ده چې زما له دې ملکو سره تعصب دی ولا څومره تله که مې تعصب وي، خو دغه یو ناروا عمل دی. په ناروا عمل باندې نو زه څنګه قناعت وکم؟ خو عالم وای که امي وای بیا به ګیله نه رسه کېدله. نو محترمینو دغه لوبغاړي چې دي، الله جل جلاله دې زموږ سره هدایت ورته وکړي. دوی ته ووایاست ورته هغه داسې سجدة شکر دا پر داسې نعمت باندې کېږي لکه صحابه کرامو چې به فتحه لاسته راوړه. نو هغه انډیا ده چې زموږ نیکهګانو د اسلام بیرغ پر جګولی وي، نن موږ په کرکټ په لوبه ورسره اخته یو، هغه هم کې ناکامه سو. دا هغه انډیا ده چې زموږ پلرو نیکهګانو هلته حکمراني کولې، نن هغه ملک ته موږ په څه ستمي و، په زحمت روان. نو محترمینو په دې کې ډېر احتیاط وکړئ. والسلام علیکم ورحمة الله.